د نن ورځې تازه او مهم خبر د عمران خان د نیولو امر د کورنۍ چارو وزیر وایي ښایي ونیول شي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې ځایي محکمې قضا ته د سپکاوي په قضیه کې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیولو امر کړی دی. د مارګلي پولیسو مرکز ته چیرته چې د نوموړي پر وړاندې قضیه ثبت شوې وه د نیولو امر شوی دی. د پخواني لومړي وزیر عمران خان پر ضد ښځینه قاضي ته د ګواښ له امله د اګست پر 20 د مارګلي پولیسو مرکز کې قضیه ثبت شوې وه. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله د پاکستان یو ټلویزیوني چینل سره خبرو کې د عمران خان د نیولو احتمال رد کړی دی. کله چې له نوموړي وپوښتل شول چې آیا د عمران خان د نیولو اراده لري، هغه وویل نه، دا د توقیف یو عادي امر دی او د هغه جرم د ضمانت وړ دی. رانا ثناءالله دا هم وویل چې دا توقیف امر نن نه بلکې 2-3 ورځې وړاندې شوی دی. پر عمران خان قضیه د ترهګرۍ ضد قانون لاندې ثبت شوې وه، خو د اسلام آباد سترې محکمې د ترهګرۍ ضد قضیه لغوه کړه. دې قضیې نور اړخونه هم لرل چې عمران خان پکې د ضمانت غوښتنه نه وه کړې چې پر بنسټ یې پولیسو له ځایي محکمې د عمران خان د نیولو امر ترلاسه کړی دی. د حقوق پوهانو په وینا د ترهګرۍ ضد قضیې له ختمېدو وروسته نورې ټولې قضیې د ضمانت وړ دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.